هر ځای به سیاست دي په ولس کې سیاست ختم کوي او بدنامه کوي په تعلیمي ادارو کې سیاست ختم کوي او بدنامه کوي په سرکار په اسټابلیشمنټ کې به سیاست دي دا بیا دویمه ده دا بیا په دنیا کې دا ناشونه نشته دنیا روانه کړې ده دا کوي نو لہذا دې ته موږ نه پرېږدو بالکل یې نه پرېږدو پټ یونیورسټۍ چې دوی جیلخانه دوی جوړه کړې ده دا افسي ده پټ یونیورسټۍ چې دوی کوم د خوب ماحول جوړ کړی دی دا د واورې وایس چانسلر صاحب افسي به نه یې ته به یې دا طالب علمان به یې بیا به تا ته اندازه درکړي دا ته خامخا هغه خدمت کوي هغه خدمت د دې صوبې خلاف کوي د سیاست خلاف یې کوي د پښتون بلوچ د قومي حقوق خلاف یې کوي د دې خدمت صله به تا ته تورمخې د لویې یونیورسټۍ بیا وځي را روان سوي دي بیا د ساینس کالج اسټل چې دی موږ پلانت چاته وکړو هېڅوک یې نشي ورکولی یوڅوک یې نشي ورکولی ساده به نه راخي دغه اسټل به یې دغه کالج به یې نور اسټلان به دلته جوړېږي نور اسلامتۍ پر موږ باندې د علم ادارې بندوئ اور شرم پکار دی دې بیوروکراسي ته او دې کابینټ ته اکثریت په دې ساینس کالج کې ولې دي نو پر هغه باندې د خلکو دروازې بندوي دا ډېر افسوس دی نو وروڼو وزیر اعظم صاحب اعلان کړی دی چې په کابل کې به عبوري حکومت جوړوان شي اوس بیا څنګه کوې پښتونخوا پاټون خو دغه خبره کوله نو دا 40 کاله